السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زلبي تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک کې په خپلو انځورونو باندې په زرګونو لایکونه زیات کړو. نو ملګرو دا ځل مې تاسو ته د فیسبوک کې په خپلو انځورونو باندې د لایکونو زیاتولو لپاره نوې زبردسته طریقه راوړې ده چې څومره لایکونه تاسو وغواړئ په خپل فیسبوک آی ډي کې په خپلو پوسټونو او په خپلو انځورونو باندې زیاتولی شئ. راځم په ویډیو پیل کوم خو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به یو براوزر ته او دلته تاسو ته زه یو لینک درکوم همغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. د ټول نه اول خو به تاسو کوم براوزر چې استعمالوئ په هغې کې به خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. مثال ما په خپل آی ډي په کروم براوزر کې لاګین کړې ده. تاسو هم دلته خپل فیسبوک آی ډي له اوله لاګین کړئ. کله چې دوستانو خو دلته خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړه دلته به تاسو راشئ. زه تاسو دغه یو لایکر اپلیکیشن د اپلیکیشن د سایډ دی دغه لینک په ډسکرپشن کې درکوم. ګورئ دوستانو دغه یو سایټ دی. کله چې دوستانو تاسو دې ته راغلی نو دغه کې به تاسو چې کله خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړه په کروم براوزر کې نو او یوه بله خبره دوستانو هغه کسان چې زموږ دغه ویډیو په فیسبوک کې ګوري شاید همغلته دغه د سایټ لینک کار ونه کړي نو دلته تاسو ته په هغه ځای کې د ویډیو نه پورته یا تاسو لومړي کمنټ کې لیدلی شئ زه به تاسو ته خپل ټیلیګرام چینل لینک واچوم. په هغه ټیلیګرام چینل ته چې کله تاسو راغلی نو کې به هم تاسو ته دغه سایټ لینک وي نو له هغه ځای څخه هم تاسو دغه سایټ لینک ترلاسه کولی شئ. دوستانو کله چې تاسو دلته به تاسو راشئ الو پرمیشن اپشن چې کوم ښکاري پر دغه اپشن به تاسو دلته ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو پر دغه اپشن باندې کلیک وکړو تاسو دلته کوم کوډ چې درکوي دغه کوډ چې کوم پورته ښکاري دوستانو دغه کوډ نو دغه کوډ به تاسو په ده باندې لانګ پریس وکړئ او دغه کوډ به تاسو کاپي کړئ. کله چې دوستانو دغه کوډ کاپي کړ دوباره به تاسو بیرته راشئ لاندې کنټینیو اپشن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک تاسو وکړئ. کله چې دوستانو پر دغه اپشن باندې کلیک وکړو تاسو دلته شاید د کوډ ویریفیکیشن اپشن راسي دلته انټر کوډ اپشن راځي هغه کې به تاسو بیرته بیا کوډ ورته بیا پیسټ کړئ. خو که تاسو ته رانغی اتوماتیک تاسو دغسې یو اپشن راځي نو په کنټینیو از خپل فیسبوک آی ډي نوم درته راځي په هغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي چې دغه پبلیک کړئ. نو تاسو فیسبوک آی ډي باید پبلیک وي یا د فالو بټن پکې فعال وي. که فعال نه وي باید پبلیک وي پوسټ یې باید پبلیک شوی وي. دلته به تاسو دغه باندې کلیک او پبلیک ته به تاسو دغه واړوئ او په اوکې اپشن به ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو پر دغه اوکې اپشن کلیک وکړو بیا به هم دلته تاسو په دې اوکې اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو پر دغه اوکې اپشن باندې کلیک وکړل تاسو ساکسیس شو ستاسو لاګین چې دی دغه سایټ ته د فیسبوک آی ډي څخه ساکسیس شو. په بیک تاسو بیرته راشئ په بیک بټن باندې به شاته راشئ همغه د فیسبوک صفحې ته د لاګین صفحې ته لاندې تاسو ته اپشن راځي ویریفای اینډ لوګین پر دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو پر دغه اپشن باندې کلیک وکړل لږ شي په انتظار کوو زما نیټ هم یو څه ضعیف دی. نو دوستانو کله چې تاسو دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ فیسبوک آی ډي پکې راخلاصه شوه دوستانو په دې کې دوستانو تاسو ته لومړی اپشن دی سبمیټ ا کسټم لینک. نو دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو یو نوی فیسبوک لینک دلته زیات کړئ. تاسو په دغه سبمیټ اپشن ته راشئ او پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو داسې یو صفحه راځي زه راځم خپل فیسبوک آی ډي ته تاسو به یو نوی فیسبوک آی ډي کې خپل یو نوی انځور زیات کړئ. زه یو نوی پوسټ کوم او تاسو ته بیا طریقه درښایم. راځم دلته ښه نو دوستانو ما دغه یو انځور انتخاب کړ. کله چې تاسو خپل انځور انتخاب کړئ پورته پبلیک اپشن راځي په دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ او دغه پوسټ په لومړی پبلیک کړئ. کله مو چې پبلیک کړ د بټن اپشن باندې ورته کلیک کړئ او دغه پوسټ به تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې یو نوی پوسټ وکړئ. کله مو چې دوستان دلته یو نوی پوسټ په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړ نو زه لږ انتظار کوم تر څو دغه پوسټ کمپلیټ شي او ترسره شي. نو دا د دوستانو زموږ پوسټ ترسره شو. کله چې دوستان تاسو خپل پوسټ په فیسبوک آی ډي کې ترسره شو پورته په درې ټکو به ورته کلیک وکړئ او لاندې تاسو یو اپشن راځي کاپي لینک په دغه کاپي لینک اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیرته به راشئ همدغه سایټ ته. کله چې تاسو دوستان دغه سایټ ته راغلی پوسټ لینک دلته به تاسو دلته لینک دوباره پیسټ کړئ. کله چې دغه لینک پیسټ کړ دوستانو
نو دلته تاسو ته لاندې آپشن راځي لایک. په فیسبوک 5 ډوله لایکونه چې کوم وو په هغې کې هر ډول لایک چې تاسو خوښ وي یو لایک انتخابوئ، ټول انتخابوئ، په هغې کې تاسو د خپلې خوښې لایکونه انتخابولی شئ. مثال په ډول تاسو چې کوم لایک خوښ وي 5 ډوله لایکونو کې همغه لایک انتخابولی شئ. مثال په ډول یو 2 ډوله لایک انتخابومه، لایک او د زړه مینې والا لایک انتخابومه. کله چې تاسو دغه انتخاب کړل او له دې پورته دغه ځای کې تاسو ورته د خپلو لایکونو تعداد انتخابولی شئ، خو همدغه 100 لایکونه یې بس دي، همدغه چې دوی انتخاب کوي په دغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. او لاندې سبمیټ اپشن راځي، په سبمیټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو په ډېرې بښنې سره دوستانو چې هلته زما نه سکرین ریکارډینګ چې کوم دی هغه بند شوی، خو دا زموږ په عکس باندې لایکونه زیات شول. تاسو ته ښکاري دا عکس موږ 4 دقیقې مخکې کړی دی او دلته پوره 100 لایکونه زموږ په عکس باندې زیات شوي دي. زه راځم خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته او تاسو دلته درښایم چې زموږ په انځور باندې تاسو ته ښکاري دوستانو چې فی الحال په دغه عکس باندې 100 لایکونه زیات شوي دي. نو دغه پوسټ 7 دقیقې مخکې مونږ کړی دی او دلته دوستانو تاسو ته ښکاري همغه 2 ډوله لایک چې یو لایک او بل د زړه والا لایک مونږ انتخاب کړی وو، همدغه 2 ډوله لایک پرې شوي دي. پوره 100 لایکونه مونږ ورته انتخاب وو، پوره 100 لایکونه ترسره شوي دي. نو په همدغه طریقه دوستانو تاسو په خپل پوسټ باندې فیسبوک کې خپل پوسټونو باندې لایکونه زیاتولی شئ. تاسو نور لایکونه غواړئ دوباره لاړ شئ څو شېبې وروسته بیا هم تاسو پرې لایکونه کولی شئ. دوستانو په دې کې یو مهمه خبره تاسو ته باید وکړم چې دوستانو هیڅ ډول یو فیسبوک لایکر چې دی د فیسبوک د پالیسۍ موافق نه دی، بلکې هر ډول لایکر چې دی د فیسبوک د پالیسۍ خلاف دی. نو په همدې خاطر دوستانو تاسو په خپل فیسبوک اوریجنل آی ډي باندې دغه لایکر مه استعمالوئ. خدای مو ستاسو نه خپل آی ډي خراب نه کړي. باوري نه دی دوستانو، 100% نشم ویلی چې تاسو ته دغه لایکر باوري دی، تاسو خپل فیسبوک اصلي آی ډي باندې وکاروئ. نو دوستانو بیا هم که تاسو په یو نیم پوسټ باندې وکاروئ شاید آی ډي خراب نه کړي، خو که مسلسل پر لپسې توګه تاسو استعمال کړئ نو ستاسو آی ډي ته تاوان رسوي. که تاسو فیک یا دوهم آی ډي کاروئ نو هغې باندې تاسو استعمالولی شئ. نو دوستانو دغه طریقه چې ما تاسو ته وښوده، نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي لازم یو لایک ورکړئ. نو په یو لایک تاسو هیڅ هم نه کوئ، خو ستاسو په یو لایک سره زموږ ویډیو ډېر نورو ملګرو ته هم رسېدلی شي. نو مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.